ډېری انسانان یوازې د خپل جسد د پیاوړي کولو لپاره کار کوي، که ویټامین اخلي، که درمل اخلي، که خوراک کوي، هر څه کوي، ټول پام یې پر دې ورټول وي چې څنګه خپل جسد پیاوړی کړم. خو زما په باور تر جسده باید ډېر فکر روح ته وشي چې انسان خپل روح پیاوړی کړي. روح که خبیث شي په انسانانو باندې بد تاثیر کولی شي. که د انسان روح خبیث شي هغه خلک نظر کولی شي، د دوی سترګې خلکو ته زیان اړولی شي. کله چې حس کوئ چې څوک درنه نظر نه شي یا څوک تاسې نظر نه کړي، ستاسې اولاد، ستاسې مال، ستاسې کور، موټر، هر څه نظر نه کړي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سملاسي درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سملاسي وای. دا درود شریف چې کله تاسو وایي یو ځل الله تعالی لسواري پر تاسو باندې درود وایي. کله چې الله تعالی پر تاسو باندې درود وایي نو څه به تاسو ته ضرر ورسي. هیڅ شي اندېښنه به سره مکوئ، ځکه چې دا درود د الله تعالی پام تاسو ته وراړي او الله تعالی چې کله په تاسو باندې رحمت نازل کړي هیڅ شي تاسو ته ضرر نشي رسولی. که غواړئ له دغه ویډیو او زما له نورو ویډیوګانو نه ستاسې ملګري، کورنۍ او ټول مسلمانان ګټه واخلي، لطفا دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. د دې لپاره چې زموږ د دعوت کاروان لا پراخ شي، د مهرباني له مخې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ورسره فیسبوک پاڼې ته ورشئ، لایک یې کړئ او له دوستانو سره یې شریکه کړئ. په انسټاګرام او ټیک ټاک کې هم درته لنډې لنډې ویډیوګانې ږدم. راځئ دا کاروان تر میلیونونو کسانو ورسو، تاسې به هم په ثواب کې شامل شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.